د ملکنډ ډیویژن په بېلابېلو سیمو کې د نوو ټیکسونو پر ضد احتجاجي هړتال دوام لري. د بردیر، سوات، باجوړ او نورو سیمو ټول لوی بازارونه او سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. سوداګر وایي د ملکنډ ډیویژن ځانګړي آئیني او مالیاتي حیثیت باید وساتل شي. د ورځې له پیله سوداګریز فعالیتونه ودرېدلي او په بازارونو کې بشپړه چوپتیا لیدل کیږي. چې کوم کال د هړتال لپاره ورکړی و د ملاکنډ ډیویژن د صدر په حکم سره، نو انشاءالله هغه د واړی په بازار او د خګرام او د صاحب آباد او د جاګام بازارونه بالکل مکمل طور باندې بند دي. او دغسې چې کوم د سیاسي مشران، داسې وکیلان ټول صاحبان راغلي دي او نن به په دې کې موږ یو احتجاج کالم ورکوو انشاءالله چې څنګه هغوی ووایي هماغسې به موږ هغه دغه فالو کوو انشاءالله. زه بیا هم د خپل قوم او د هغه ته مبارکي ورکوم چې دا هړتال بالکل کامیاب دی او انشاءالله موږ چې کوم دغه ټیکس نه منو، ځکه چې زموږ په ټیکس باندې هغوی خپل بچي ساتي او زموږ د بچو هیڅ غم نه کوي. زموږ بچي چې کوم دی تلي په سعودي کې او په نورو ملکونو کې پراته دي، خو اوس یې هلته هم نه پرېږدي او دلته کې دي هم موږ نه پرېږدي. نو بیا هم زه دا وایم چې زما د بچو په دغه باندې خپل بچي چې کوم دی مه دغه کوه، دې ټیکس ته موږ نه یو تیار. په دې کې چې هر قسم قرباني راشي انشاءالله موږ به دې ته ټول عوام او تاجر بیداران چې کوم دی سره سره ولاړو او دا قرباني به موږ ورکوو انشاءالله. سوداګر وایي د هړتال یوازې د بردیر یا باجوړ نه بلکې د ټول ملکنډ ډیویژن ګډه پریکړه ده. د دوی په وینا په سوات، بردیر، باجوړ او نورو سیمو کې د سوداګرو اتحادیو د حکومت د مالیاتي پالیسو پر ضد یو موټی دریځ خپل کړی. د احتجاج کوونکو په وینا که حکومت د نوو ټیکسونو پریکړه بیرته وانخلي او د سوداګرو غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي نو احتجاج به نور هم پراخ شي او د راتلونکو ګامونو اعلان به وشي. د ملکنډ ډیویژن سوداګر ټینګار کوي چې د سیمې ځانګړي قانوني او مالیاتي حیثیت باید خوندي پاتې شي، ځکه د دوی په باور د نوو ټیکسونو پلي کېدل به په سوداګرۍ، ځایي اقتصاد او د خلکو په ژوند منفي اغیز وکړي. خالده نیاز، شال نیوز، پېښور.